هرات کې له یو سراب څخه د غلا په تور یو تن ونیول شو. د یاد ولایت امنیه قومندان اړوند د 14 امنیتي حوزې امیر مولوي بدخشي پولیس رادیو ته ویلي چې د کشفي او پراتیپي اقداماتو په ترڅ کې یو تن هغه مسلح غل نیول شو چې غوښتل یې له یو سراب څخه د هغه پیسې غلا کړي. د نوموړي په وینا متضرر شخص امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکړي وو چې یو کس د پیسو د غلا کولو نیت لري. له یادو معلوماتو وروسته امنیتي مسئولینو پر وخت اقدام وکړ او تورن کس یې ونیوی. صرافان در حین انتقال پولش از صرافی بزرگ خراسان به طرف خانه‌اش که موقعیت کوره ملی یعنی مربوطات حوزه 13 امنیتی می شود پول خود انتقال می دادن. در حین انتقال پول در یک منطقه‌ای که تقریبا رهایشی بوده در اینجا سارقین جلو صراف را می گیرند و به تهدید اسلحه و مقدار پولی که همراه صراف می باشه او پول را به سرقت می برند. در حین سرقت پول این صراف شخص متضرر برای ما تماس میگیرند که مورد حمله مسلحانه سارقین قرار گرفتند. الحمدلله نیروهای امنیتی حوزه 13 بالفعل در صحنه حضور پیدا کردند و شخص سارق را دستگیر و مقدار پولی که سارق از نزد صراف به سرقت برده بودند به دست آمده. بلخوا متضرر شخص د امنیتي ځواکونو د پر وخت رسیدنې مننه کوي او وایي چې زما د معلوماتو ورکولو سره سمدستي امنیتي ځواکونه راورسېدل او زه د غله له منګلو وژغورلم. نیروهای امنیتی اطلاع یافت باز الحمدلله به سر وقت رسید. همین دوزا گرفتار کرد و الحمدلله خود من سالم هستم. همین مالم که به دست آمده فعلا همین سارق به دست نیروهای امارت اسلامی است. نیول شوي تورن هم په خپل جرم د اعتراف ترڅنګ دغه عمل یو بد عمل بللی او له نورو ځوانانو یې غوښتنه کړې تر څو له دا ډول کړنو ډډه وکړي. 100% پشیمان هستیم. 100% اشتباه کردیم، بد کردیم. خیلی الان جوانا پیام معی است که خیانت نکنن، جنایت نکنن. خیانت جنایت آینده نداره. د یادونې وړ ده چې د وروستیو کې زیات هغه کسان نیول شوي چې غواړي ولسونو ته بیلابیلو برخو کې ستونزې جوړې کړي.